د کندوز لپاره ښې لاسته ولري. ان شاء الله به توکل خدا کندوز چپاندازای فعال داریم. ان شاء الله که با یاری خداوند و با یاری تجارای کندوز و اسبدارای کندوز بخیر در تولید اشتراک میکنیم. امتو مردانوار مثل سابق واری بخیر ان شاء الله که در مرحله قهرمانی یا نایب قهرمانی ان شاء الله خدا میرسانیم. په ورته وخت کې چپاندازان د نندارچیانو له تشویق او ملاتړ قدرداني کوي او په خبره یې په ټول توان به هڅه وکړي ترڅو د روان ټورنمنت جام اتلولي خپل کړي. اعلان آمادگی گرفتن دیگه در لیگ برتر به خاطر مسابقه 100% آمادگی گرفتن که بخیر امسال برنده شوند. له دې سره د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د لوبې لیدو لپاره لوبغالي ته راغلي خپله خوښي داسې بیانوي. د جمعې مبارکه ورځ ده او په کندوز ولایت کې د هره جمعه بوسکشي کیږي او ډیره جالبه بوسکشي کیږي لکه څنګه چې تاسو ننداره کوئ دم غړی د کندوز ولایت کې د بوسکشي په سټیډیم کې تقریبا په زرهاو کسان راغلي دي د دې بوسکشي د نندارې لپاره. په کندوز ولایت کې د وزلوبې دا سیالۍ داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی د روانې څلوېښتې میاشتې په 25مه د بلخ وزلوبې دریم پړاو ټورنمنټ پیل شي.